پوښتنه: ولې لمونځ نه کوې؟ ولې لمونځ نه کوې؟ هو، له مقدمې پرته وایم. ولې لمونځ نه کوې؟ ولې؟ ای وروره او ای خورې، زه دا خبرې هغه چاته نه کوم چې په الله عز وجل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان نه لري، بلکې هغو کسانو ته زه دا خبرې کوم چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. زما دا خبرې مکلف، بالغ او عاقل انسان ته دي چې د اذان غږ اوري خو له کوم عذر څخه پرته لمونځ نه کوي. زه دا خبرې دغو کسانو ته کوم چې ولې لمونځ نه کوئ. ستاسو څخه یوازې یوه پوښتنه کوم، ولې لمونځ نه کوئ؟ په هغه ورځ چې د الله عز وجل پر وړاندې ودرېږي ستاسو ځواب به څه وي؟ حال دا چې الله پاک په ورځ کې په 5 وخته لمونځ کولو مکلف کړي یاست او داسې درته وایي د لمانځه د ادا کولو لپاره بیړه او تلوار وکړئ، د کامیابۍ په لور تګ وکړئ. همدارنګه د سهار د لمانځه د ادا کولو په مناسبت یې ورسره یو بل اخطار هم ذکر کړي چې لمونځ له خوب کولو څخه غوره دی. د دې ټولو خبرو باوجود داسې کسان هم شتون لري چې لمونځ نه کوي، چې په واقعیت سره دا ډیره د افسوس خبره ده چې دوی لمونځ نه ادا کوي. لمونځ ادا کړئ او تر خپل لاس لاندې خلکو سره نیک او غوره چلند وکړئ. دا هغه وروستۍ خبرې وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي وې. لمونځ د مخ روښنایي ده، لمونځ د زړه روښنایي ده او بالاخره لمونځ د ژوند روښنایي ده. ټولې رسۍ له منځه تلونکي یا پرې کېدونکي دي، یوازې د لمانځه رسۍ نه شلېدونکې ده او یوازې د لمانځه رسۍ. ای وروره او ای خورې، پام کوئ چې د الله جل جلاله سره د لمانځه رسۍ در څخه قطع نه سي. د لمانځه ادا کولو دروازه تل خلاصه ده، نورې ټولې دروازې تړل کېدونکې دي، یوازې د لمانځه ادا کولو دروازه. نو بناءً د لمانځه دروازه مه بندوه، د لمانځه دروازه مه بندوه. داسې ګمان کله هم مه کوه چې زه به صدقې او خیراتونه ورکړم او د لمانځه د ترک کولو او پرېښودلو په صورت کې به ګټه راته ورسوي. خورې، کله هم دا ګمان مه کوه چې زه به حیا وکړم، پرده به وکړم او د لمانځه د پرېښودو په صورت کې به کومه ګټه راته ورسوي. لمونځ ادا کول له هر څه څخه مخکې او لمونځ ادا کول له هر کار وروسته او بالاخره لمونځ ادا کول له هر څه سره یو ځای. لمونځ ادا کول د روزي د پراخېدو او انسان ته د ګټې رسولو او همدارنګه له ټولو بدیو او ګناهونو څخه د منع کېدلو یوازنۍ لاره ده چې انسان ته په دنیا او آخرت کې ګټه رسوي. آیا په غمونو اخته سوی یې؟ آیا په ستونزو کې راګیر سوی یې؟ آیا د دنیا ستونزې او مصیبتونه تا ځوروي؟ آیا په ژوند کې ناامیده او مایوسه سوی یې؟ نو د خپل لمانځه څخه ساتنه وکړه. هر کله چې به د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم له خفګان او ستونزو سره مخامخ کېدی نو لمانځه ته به یې پناه وړله. په ژوند کې د خوند او لذت وختونه له ښکلا او سکون څخه ډکې شیبې، هغه شیبې دي چې خپل رب ته سر په سجده ږدې او په سجدې کولو سره ورته نږدې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د بنده او الله پاک ترمنځ د نږدېوالي یوازنۍ شیبه د سجدې حالت دی. ای هغه خلکو چې په ګناهونو اخته یاست، ای هغه خلکو چې غواړي د ګناه کولو له شر څخه ځانونه وژغوري، لمونځونه ادا کړئ، لمونځونه ادا کړئ. لکه څرنګه چې لمونځ مو له ټولو ګناهونو او ناوړه کارونو څخه منع کوي، لمونځ د روزي د پراخوالي تر ټولو ښه سبب دی. په دې اړه الله عز وجل داسې فرمایي: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ژباړه: خپلې کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او پخپله هم د هغه پابنده اوسه. موږ له تا څخه کومه روزي نه غواړو، بلکې روزي خو موږ تا ته درکوو او د عاقبت ښېګڼه د پرهیزګارۍ لپاره ده. تر څه وخته غواړې چې خپل لمونځونه ترک او قضا کړې؟ او څه پوهیږې چې حتی د دې ویډیو تر پای ته رسېدو به ژوندی یې که نه؟ دا ځکه چې د انسان ژوند تلپاتې نه دی. لمونځ ادا که، یوه نوې اړیکه خپل او د رب ترمنځ جوړه که. لمونځ د توبې کلي ده او په دې کلي سره توبه وکړه. په دې تړاو الله پاک فرمایي:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ژباړه: بیا له هغو وروسته هغه ناکاره خلکو د هغو ځای ونیوه چې لمونځ یې ضایع کړ او د نفس د غوښتنو پیروي یې وکړه. نو نږدې ده چې هغوی د ګمراهۍ له عاقبت سره مخامخ سي. غی په جهنم کې ډېره ژوره او ناپاکه کنده ده چې ډېر بد بوی لري چې جهنمیان دغې کندې ته غورځول کیږي. او همدارنګه د جهنم ټولې کندې د دغې کندې د ډېرې تودوخې څخه پناه غواړي. په دې کنده کې عذاب لیدونکي هغه خلک دي چې لمونځونه ناوخته او پر وخت نه ادا کوي. او څه فکر کوي د هغه کس په هکله چې بیخي لمونځ پرېږدي او قضا کوي یې؟ ګرانه وروره او ګرانې خوري، دا پیغام د هغو خلکو لپاره نصیحت دی چې روغ زړه او اورېدونکي غوږونه لري. نو لمونځ ادا کړئ او وګورئ چې ستاسو په ژوند کې کوم مثبت بدلونونه راځي. ای پروردګاره، ما ستا پیغام ورساوه. ای الله عز وجله، په دې شاهد اوسه. ای الله پاک جل جلاله، ټولو هغو کسانو ته چې د دې ویډیو په جوړولو او خپرولو کې برخه اخیستې او هغه کسان چې دا ویډیو تر نورو پورې رسوي، د قیامت په ورځ زموږ ټولو ته د شفاعت وسیله یې وګرځوه. یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.